مقاومت جبهې د جګړې درولو په خاطر یو شمېر نوې غوښتنې مطرح کړې. سلام ستړي مه شئ لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه مهم او لنډ خبر ته. د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي، دوی په جګړه ودروي. د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداری ورکوي که طالبانو د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي، دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي، لویدیځې تلویزیوني شبکې RT سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل شي، سوله، پخلاینه او د دولت جوړونه به ممکنه شي. د احمد مسعود په دې مرکه کې د افغان ښځو نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې، ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي په افغانستان کې سوله، امن او یو پیاوړی اسلامي نظام حاکم دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې بیا هېواد د جګړې او بېثباتۍ لوري ته بوځي. بهتره ده چې هغه ټولې څېرې چې له هېواده تښتېدلي نور واقعیتونه درک کړي، د خپل ملت هیلې وپېژني او نورو د افغانانو په خلاف د موقف نیولو څخه ډډه وکړي. وړاندې ښاغلي متقي ایران ته له سفر وروسته د تېر لمریز کال په مرغومې میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلي. خو د دې خبرو جزیات رسنیو په بل تازه خبر کې به واورئ چې افغاني شرکتونو د پاکستان په نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. د افغاني شرکتونو د پاکستان 2022 کال په نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. طالبانو حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت په خپل فیسبوک باندې لیکلي د قیمتي کاڼو شپږو شرکتونو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قیمتي کاڼو، زیورات او سینګار په نندارتون کې ګډون کړی. د وزارت ویلي دغه نندارتون چې پرون پیل شوی د 2 ورځې به دوام کوي. په دې نندارتون کې به افغاني شرکتونه د افغانستان قیمتي کاڼي نندارې ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت سوداګرۍ وزارت ویلي په یاد نندارتون کې به د افغاني شرکتونو ګډون د دوی د توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. تر بیا ښې چارې.